د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مجید وایي د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل شوي. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي. بل لور ته یونسکو افغانستان کې د لیکل لوست پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتونو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیکل لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلینو سره ال اتار او پرنیان وحیدي په دې اړه د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې کړې دي. په دې کتنه کې اتار ویلي چې له 23 کلونو رئیس په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لا ودې لپاره نور کار وکړي. غور کې په نشي توکو روږدي کسان ډېر شوي. مدني فعال فارسا او د فیروزکوه ښار یو اوسیدونکی غلام ساقي شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسې په دې ښار کې معتادان ورځ په ورځ پسې ډېرېږي. یو شمېر ایستل شوي افغانان وایي ایرانیان له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. له ایران په اجباري ډول یو شمېر را ایستل شوي افغانان وایي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند د سخت اندېښنې وړ دی. د افغان نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیواله ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. او وروسته لاند خبر ده چې د رسنیو د تړل کېدو دوام په پکتیا او فاریاب کې دوه راډیوګانې خپل فعالیتونه ودرول. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو وروسته د رسنیو په وړاندې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله په تیرو 2 ورځو کې دوه نورې سیمه ییزې میمونې غږ او پکتیا غږ راډیوګانو تړل شوي دي. قدرمنو لیدونکو له غوږ نیونه مننه.